د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان لسمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 109 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 22 آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شرل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیاد مهربان پورا رحم لرونکی دی فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين که تاسې زما له نصیحت نه مخ واړو نو ماته مو څه زیان ورسو زه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه وم زما اجر خود الله په ذمه دی او ماته حکم شوی دی چې که څوک یې ومني که یې ونه مني زه په خپله مسلمان یعنی اطاعت کوونکی اوسم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين دوی هغه دروغجن وګاڼه او نتیجه دا شوه چې مونږ هغه او هغه خلک چې له هغه سره په کښتۍ کې وو وژغورل او همغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو نو وګوره څوک چې تنبیه کړی شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله د هغو عاقبت څه شو ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين بیا له نوح وروسته مونږ بیلابیل پیغمبران د هغو قومو ته ولیږل چې هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره هغوی راغلل خو کوم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی وو هغه یې بیا ونه مانه په دغه راز مونږ له حده تیري کوونکو په زړونو باندې مهر وهو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بیا له هغه وروسته مونږ موسی او هارون له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولیږل خو هغوی د خپلې لویي غرور وکړ او هغوی مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين نو کله چې له موږ څخه حقه معجزه د هغو مخې ته راغله نو هغو وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسی وویل تاسې حقې معجزې ته دا وایئ چې کله هغه ستاسې مخې ته راغله آیا دا کوډې دي په داسې حال کې چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلی قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين هغو په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې مونږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې مونږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو ورونو لویي برقراره شي مونږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم او فرعون خپلو کسانو ته وویل چې د کوډو په فن کې هر ماهر ماته راولئ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون کله چې کوډګران راغلل نو موسی هغو ته وویل تاسې چې د کومو شیانو غورځوونکي یاست هغه وغورځوئ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن
يصلح عمل المفسدين. نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول موسی وویل دا څه چې تاسو اچولي دي دا کولی دي الله هم دا اوس دا باطلوي د مفسدانو کار ته الله سمون نور بخي. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. او الله په خپل فرمانونو سره حق کوي که د مجرمانو هغه هر څومره بدی سي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نو وګورئ چې موسی د هغه د قوم له څو تنو زلمیانو نه پرته نور چا ونه منه. د فرعون له ویرې او په خپله د خپل قوم د مشرانو له ویرې څخه هغوی وویرېدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي. او واقعیت دا دی چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه و چې په هیڅ پوله باندې نه تمیږي، یعنې له اسرافکارانو څخه و. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی خپل قوم ته وویل چې ای خلکو که تاسو پر اختیار سره پر الله باندې ایمان لرئ نو پر هغه توکل وکړئ که مسلمانان یې. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هغو جواب ورکړ مونږ پر همغه الله باندې توکل وکړ. ای زمونږ ربه مونږ د ظالمانو لپاره فتنه مه ګرځوه او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او مونږ موسی او د هغه ورور ته اشاره وکړه چې په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړئ او خپل دغه کورونه قبله وګرځوئ او لمونځ قایم کړئ او مؤمنانو ته زیری ورکړئ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی دعا وکړه ای زمونږ ربه تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولي دي. ای ربه آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا له لارې نه بېلارې کړي؟ ای ربه د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان را نه وړي تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي کتلی. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالی په جواب کې وفرمایل ستاسو دواړو ورونو دعا قبول کړای شوه. ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو د کړنچارې پیروي هېڅکله مه کوئ چې علم نه لري. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. او مونږ بني اسرائیل له سمندر نه پورې ویستل نو فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیری په غرض په هغوی پسې روان شو
ان تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږ یې وکړ ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی او زه هم د اطاعت سرټیټونکو یعنی مسلمانانو څخه یم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جواب ورکړ شو اوس ایمان راوړي په داسې حال کې چې لدینه لږ مخکې پورې خو دې نافرمانی کوله او له فساد راوړونکو څخه وي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اوس به نو مونږ یوازې ستا جوسه وژغورو تر څو له تا نه وروسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زمونږ له نښانو څخه غفلت کوي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مونږ بني اسرائیلو ته ډیر ښه استوګنځای ورکړ او هغو ته مو د ژوند د ډیر ستر وسایل وروبخل نو هغو په خپلو منځو کې اختلاف ونه کړ مګر هغه وخت چې کله هغو ته علم راغلی و په باوري ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې په هغه کې هغوی اختلاف کوي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اوس که ستا د هغه هدایت له پلوه لږ غوندې شک هم وي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی نو له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوا نه کتاب لولي په واقع کې دا ستا د رب له لوري تا ته حق راغلی دی له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه او په هغو خلکو کې مه شاملېږه چې هغو د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي که نه نو له زیانکارانو څخه به إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حقیقت دا دی پر کوم خلکو باندې چې ستا د رب خبره ریښتینې شوې ده د هغو مخې ته که هر نښه نښانه راشي هغوی هیڅکله ایمان نه راوړي تر څو چې مخامخ درناک عذابونه ګوري. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو آیا داسې کوم مثال شته چې یوې سیمې د عذاب په لیدلو ایمان راوړی وي او د هغې ایمان د هغې لپاره ګټور ثابت شوی وي؟ د یونس له قوم نه پرته د هغه کوم مثال نشته. هغه قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته مونږ په دنیوي ژوندانه کې له هغو نه د رسوایي عذاب ایسته کړی او هغو ته مو تر یوې مودې پورې له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. که ستا د رب اراده دا وای چې په ځمکه کې د ټول مؤمنان او فرمان برداران اوسي نو د ځمکې ټولو اوسیدونکو به ایمان راوړی وای نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
هیڅ کخ د الله له اذن نه پرته ایمان نشي راوړلی او هغه کسان چې له عقل نه کار نه اخلي الله پر هغو عذاب راولي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دوی ته ووایه په ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي هغه په غړېدلو سترګو وګورئ او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اخطارونه څنګه ګټور کېدی شي. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دوی له دینه پرته د بل څه شي انتظار باسي چې همغه بدې ورځې وګوري چې له دوی نه مخکې تیر شو خلکو لیدلي دي. دوی ته ووایه ښه نو انتظار وباسئ زه هم له تاسې سره منتظر یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا کله چې داسې وخت راځي نو مونږ خپل پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان یې راوړی وي. زمونږ همدا کړنلاره ده پر مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ای پیغمبره ووایه چې ای خلکو که تاسې تر اوسه پورې زما د دین په باب په څه شک یاست نو واورئ چې تاسې چې له الله نه پرته د کومو بندګي کوئ زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسې مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم او ما ته ویل شوي دي چې ته یوې خواته اوسه خپل ځان سم سیخ پر دغه دین قایم کړه او هیڅکله له مشرکانو څخه مه کېږه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او له الله نه پرته کومه داسې هستي یعنې کوم شی مه بله چې نه درته ګټه رسولی شي نه زیان. که ته داسې وکړې نو له ظالمانو نه به یې. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپله له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي او که هغه ستا په باب د کومې ښېګڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړونکی هم څوک نشته. د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي او هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه چې ای خلکو تاسې ته ستاسې د رب له لوري حق راغلی دی. اوس چې څوک سمه لاره غوره کړي د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي د همغه لپاره تباه کوونکې ده او زه پر تاسې باندې کوم څارندوی نه یم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. او
او ای پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحی په وسیله لیږل کیږي او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو لسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الف لام را دا څه فرمان دی چې آیاتونه په پاخه او مفصل ډول ویل شوي دي د یو با حکمت او با خبره ذات لخوانه چې تاسو بندگی مکوئ مگر یوازې د الله. زه د هغه له لوري څخه ستاسې ویرونکی هم یم او زیری درکوونکی هم. او دا چې که تاسو له خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ نو هغه به تر یوې ټاکلې مودې پورې تاسو ته د ژوند ښه وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي. خو که تاسو مخ واړوئ نو زه ستاسو په باب د یوې لویې هیبتناکې ورځې له عذاب څخه ویریږم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ستاسو ټولو د الله لوري ته ورګرځېدل دي او هغه هر څه کولی شي. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وګورئ دوی خپل سینې تاووي تر څو له هغه نه ځان پټ کړي. خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم. هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي. هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت دي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او همغه دی چې آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و تر څو تاسو وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوره کړو وړو خاوند دی. اوس که ای محمد تو وایې چې ای خلکو له مرګ وروسته به تاسو د دوهم ځل لپاره راپاڅول شئ نو منکران به سم د لاسه ووایي چې دا خبره خو ښکاره کوډې دي یعنې دروغ دي. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة
أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او کوم تر یوې ټاکلې مودې پورې د هغو سزا یعنی عذاب وزندو، نو هغوی به ووایي چې کوم شي هغه سزا یې سر کړې ده، واورئ په کومه ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وانه اړولی شي، او همغه شی به هغوی را ایثار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. او کچېرې موږ انسان ته له خپل خوا نعمت ور په برخه کړو بیا یې ورڅخه واخلو نو دی د الله له رحمت څخه مایوسه کېږي او پرې انکار کوي. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. او کله هغه کړهو نو وروسته چې پر هغه باندې راغلی و مونږ په هغه باندې د نعمت خوند سکونو وای زما ټوله بېوزلي ایسته شوه، بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لدې عیب نه که څوک پاک دي نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکو کاران دي، او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخښنه ده او هم لوی مکافات. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. نو ای پیغمبره چیرته داسې نوي چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی له وینا نه پرېږدي چې تا ته وحي کېږي او په دې خبره باندې زړه تنګی شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتویې نه شوه یا دا چې له ده سره کومه پرښتې ولې رانغله. تو خو یوازې خبردار ورکوونکی هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب له ځانه په دروغو جوړ کړی دی؟ وایه ښه که داسې ده نو د ده په څېر لس صورتونه په دروغو جوړ کړي راوړئ او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې رښتیني یاست. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. اوس که هغوی یعنی ستاسې معبودان ستاسې مرستې ته نه رسیږي نو وپوهیږئ چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته. نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه موږ هم دلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
خو په آخرت کې دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ریشول او اوس د هغو ټول کړه وړه محض باطل دي. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خنو هغه څوک چې د خپل رب له لوري یو څرګنده شاهدي درلودله له هغې وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار لخوا د دې شاهدۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه السلام کتاب هم د لارښود او رحمت په ډول راغلی موجود. آیا هغوی هم د مادیت پرستانو غوندې ورنه انکار کولی شي؟ داسې کسان خو به په ده باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره ته د دې شي له پلوه په کوم شک کې مه لویږه، دا حق دی ستا د رب له لوري، خو زیاتره خلک یې نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. او له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي. دغه راز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړی شي او شاهدان به شاهدي وایي چې دا دي هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړي. واورئ په ظالمانو باندې د خدای لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. په هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کوي، د هغه د لارې کوږوالی غواړي او له آخرت نه منکري. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. دوی په ځمکه کې د الله بېوسي کوونکي نه او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ. دوی ته به اوس 2 چنده عذاب ورکړل شي. دوی نه د بل چا اورېدای شوه او نه په خپله غور کو. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دوی هغه خلک دي چې خپل ځان په خپله په زیان کې واچو او هغه هر څه ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړلي وو. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لدې پرته بل لار نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن ووسي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړ او ښه کارونه وکړل او همغه خپل رب ته په عاجزۍ شول، نو په یقیني ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. د دې دواړو ډلو مثال داسې دی لکه چې یو انسان ړوند کون وي او بل لیدونکی او اورېدونکی. آیا دا دواړه یو شان کېدای شي؟
آیا تاسو له دې مثال نه څه درس نه اخلئ؟ د هود مبارکه سوره چې په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 25 آیت څخه اورئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. او همدغسې حالاتو چې موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته لېږلی وو. هغه وویل زه تاسې ته په ډاګه څرګنده خبرداری درکوم چې له الله جل علا شانهونه پرته د هیچا بندګي ونه کړئ. که نه نو زه اندېښمن یم چې پر تاسې باندې به یوه ورځ دردناک عذاب نازل شي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. په جواب کې د هغه د قوم هغه مشرانو چې د هغه د خبرې لمنلو نه انکار کړی وو ویل زموږ په نظر کې خو ته له دې پرته نور څه نه چې صرف زموږ غوندې یو انساني او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نظر ټیټ خلک و بې فکره او سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ شی هم داسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه تفوق ولرئ بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هغه وویل ای زما قومه لږ شان فکر وکړئ نو سمه ده چې که زه د خپل رب له لوري پر یوې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سرلوړی کړم خو هغه تاسې ونه شوه لیدلی. ښه نو له موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زوره هغه ستاسې په سر باندې وتپو. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. او ای قومه زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه کوم مال نه غواړم زما اجر خو په الله باندې دی او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده. هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. او ای قومه که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري؟ ستاسې په ذهن کې آیا دومره خبره هم نه کینی؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. او زه تاسې ته نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم نه دا دعوا کوم چې زه پرېښته یم او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګوري هغو ته به الله کومه ښېګڼه ورنه کړي. د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډېر ښه پوهېږي. که زه داسې ووایم نو ظالم به یم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. په
پای کې هغوی وویل چې ای نوح تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوې که رښتونه یې قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين نوح جواب ورکړه هغه خو به الله راولي که خوښه شي او تاسو دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوی وکړئ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسې ته هیڅ ګټه نشي رسولی کله چې الله ستاسې د بېلاریتوب اراده کړې وي همغه ستاسې رب دی او د همغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ای محمد صلی الله علیه وسلم دا خلک وایي چې دغه سړي دا هر څه په خپله له ځانه دروغ جوړ کړي دي دوی ته ووایه که ما دا له خپله ځانه دروغ غوټه کړي وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نوح علیه السلام ته وحی وشوه چې ستا له قوم نه چې کوم خلکو ایمان راوړ هغو راوړ نور نو کوم منونکی نشته د هغو په کړو وړو باندې غمجن کېدل پرېږده واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون او تر څارنې لاندې زمونږ له ښوونې سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ماته څه سپارښت مه کوه دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوح علیه السلام کشتۍ جوړوله او د هغه د قوم له مشرانو څخه به چې څوک د هغه له څنګه تېرېده په هغه پورې به یې ملنډې وهلې هغه وویل که تاسې په موږ پورې ملنډې وهئ نو موږ هم په تاسې پورې ملنډې وهو فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ډېر ژر به تاسې ته په خپله معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کاندي او په چا باندې به هغه بلا را پریوزي چې ایسته به یې نشي کړی حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل تر دې پورې چې کله زمونږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټېده نو مونږ وویل د هر جنس څخه یوه جوړه په بیړۍ کې واچوه خپله کورنۍ هم پرته له هغو کسانو څخه چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کېنوه چې ایمان یې راوړی دی او په دې وخت کې لږ غوندې خلک وو چې له نوح سره ایمان راوړی و وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نوح ویل سپاره شئ په دې کې د همغه الله په نوم سره دي د دې روانېدل هم د دې درېدل هم زما رب ډېر غفور او رحیم دی وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کشتی هغه خلک را اخیستي و روانه وه او هره څپله که د غره په شان راپورته کېدله. د نوح زوی په لرې فاصله کې و. نوح علیه السلام ورته غږ وکړ زویه له موږ سره سپور شه، له کافرانو سره مه اوسه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هغه راوګرځېده، ځواب یې ورکړ زه همدا اوس په یو غره باندې خیژم چې ما له اوبو نه وژغوري. نوح علیه السلام وویل نن کوم شی د الله له حکم نه ژغورونکی نشته پرته له دې نه چې همغه الله په چا باندې رحم وکړي. په دې ترڅ کې یوه څپه د دواړو په منځ کې پرده شوه او هغه هم له غرقېدونکو څخه شو. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حکم وشو ای ځمکې خپلې ټولې اوبه جذب کړه او ای آسمانه بند شه. بیا اوبه په ځمکه کې کېناستلې، پرېکړه سر ته ورسېده. کښتۍ د جودي په غره باندې کېناستله او وویل شول چې ایسته دې شي د ظالمانو قوم د خدای له رحمت څخه. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح خپل رب ته غږ وکړ، ویې ویل ای زما ربه زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. په جواب کې الله ویل ای نوح هغه ستا له کورنۍ څخه نه دی، هغه خو د یو فاسد عمل خاوند دی. نو ته له ما څخه د هغې خبرې غوښتنه مه کوه چې ته د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي. زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوي. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح علیه السلام سمدلاسه عرض وکړ ای زما ربه زه تا ته پناه در وړم او له دې نه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهېږم. که ته ما ته بښنه ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو زه به برباد شم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. د الله لخوا حکم شو ای نوح کوز شه، زما له لوري سلامتیا او برکتونه دي پر تا باندې او پر هغو کسانو چې ستا عملګري دي او ځینې ډلې داسې هم شته چې په دنیا کې به د دوی برخه ورکړو، بیا به زموږ له لوري دوی ته دردناک عذاب ورسیږي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ای محمد صلی الله علیه وسلم دا غیبی خبرونه دي چې مونږ تا ته وحی کوو. له دې نه مخکې نه ته ورباندې پوهېدلې نه ستا قوم، نو صبر وکړه، نتیجه د پرهیزګارانو په ګټه ده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم
من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. او د عادیانو لوري ته مونږ د هغو ورور هود ولیږه. هغه ویل ای قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې بل هیڅ کوم خدای نشته، تاسې محض دروغ غوټه کړي دي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ای قوم په دې کار باندې زه له تاسې نه کوم اجر نه غواړم، زما اجر خو د هغه ذات په غاړه دی چې هغه زه پیدا کړی یم. ایا تاسې له پوهې نه لږ غوندې کار نه اخلئ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او ای زما قوم له خپل رب نه بخښنه وغواړئ، بیا د هغه لوري ته وګرځئ، هغه به پر تاسې باندې د آسمان ورخونه پرانیزي، یعنې باران راواستوي، او ستاسې په اوسني قوت سربیره به نور قوت در زیات کړي. د مجرمانو په څیر مخ مه اړوئ. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هغو ځواب ورکړ ای هوده ته مونږ ته له کومې څرګندې شاهدۍ سره نه یې راغلی، او ستا په وینا سره مونږ خپل معبودان نشو پرېښودلی، او پر تا باندې مونږ ایمان راوړونکي نه یو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. مونږ خو دا انګیرو چې پر تا باندې زمونږ له معبودانو څخه د کوم یو ګزار لګېدلی دی، یعنې ستا عقل ته یې تاوان رسولی دی. هود ویل زه د الله شاهدي وړاندې کوم، او تاسې شاهدان اوسئ دا چې تاسې له الله څخه پرته نور په خدایي کې برخوال ګڼلي دي، زور څخه بیزار یم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تاسې ټول په لاس یو کولو زما پر خلاف په خپل اقدام کې لا مه کوئ، او ما ته یوه ذره مهلت مه راکوئ. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. زما توکل پر الله باندې دی چې زما رب هم دی او ستاسې رب هم. هیڅ ساکخ داسې نشته مګر دا چې د هغه چوټۍ یعنی د ټنډې ویښتان د هغه په لاس کې نه وي، یعنی هغه تسلط پرې ونه لري. بېشکه زما رب په سمه لاره باندې دی. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. که تاسې مخ اړوئ نو واړوئ، یعنې که نافرماني کوئ نو ویې کړئ. زه چې له کوم پیغام سره تاسې ته رالیږل شوی وم هغه مې تاسې ته رسولی دی. اوس به زما رب ستاسې په ځای بل قوم راپاڅوي، او تاسې به هغه ته هیڅ زیان ونه شئ رسولی. په یقیني ډول زما رب په هر څه باندې څارونکی دی. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بیا کله چې زمونږ حکم راغی نو مونږ په خپل رحمت سره هود او هغه خلک چې له هغه سره ایمان راوړی وو وژغورل، او له یو سخت عذاب نه مو هغو ته نجات ورکړ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.
دغه دی عادیان د خپل رب له آیاتونو څخه منکر شول د هغه د پیغمبرانو خبره ونه منله او د حق د هر جابر دښمن پیروي وکړه وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود په پای کې په دې دنیا کې هم پر هغو باندې لعنت وغورځید او د قیامت په ورځ هم واوري عادیان په خپل رب کافران شول واوري لري وغورځول شول عادیان د هود قوم د الهي له رحمت څخه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب او د سمودیانو لوري ته مونږ د هغو ورور صالح ولیږه هغه ویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته هماغه ذات دی چې تاسې له ځمکې نه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یې نو تاسې له هغه نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب هغوی وویل ای صالح له دې نه مخکې ته په مونږ کې یو داسې سړی وي چې ډېرې هیلې در پورې تړلې وي آیا ته غواړې مونږ د هغو معبودانو له عبادت نه منع کړې چې زموږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کوو نو د کومې کړنلارې په لوري چې مونږ ته بلنه راکوي د هغې په باب مونږ سخت په اشتباه کې یو چې مونږ یې په تشویش کې اچولي یو قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صالح ویل ای قومه تاسې په دې خبره باندې څه فکر کړی دی چې که ما د خپل رب لوري یوه روښانه شاهدي درلودله او بیا هغه زه په خپل رحمت سره هم سرلوړی کړم نو له دې نه وروسته به د الله له نیونې څخه څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړوم تاسې زما څه په درد خوړلی شئ پرته له دې نه چې ما نور هم په زیان کې وغورځوئ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب او ای زما قومه وګورئ دا د الله اوښه ستاسې لپاره یوه نښانه ده دا د خدای په ځمکه کې د څرېدو لپاره آزاده پرېږدئ په دې باندې هیڅ تعرض مه کوئ که نه نو څه زیات وخت به تیر نشي چې پر تاسې باندې به د خدای عذاب راشي فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب خو هغوی اوښه ټپي او ووژله په دې سره صالح هغوی ته خبرداری ورکړ چې اوس صرف 3 ورځې په خپلو کورونو کې نور واوسیږئ دا داسې مې یاد دی چې دروغ به ثابت نشي فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی وژغورل
او د هغې ورځې له رسوایي نه مو هغوی خوندي کړل. بېشکه همدا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. پاتې شول هغه خلک چې هغوی ظلم کړی وو نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او هغوی په خپلو سیمو کې داسې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل چې تا به ویل هغوی هلته له سره اوسېدلي نه وو. واورئ سمودیان په خپل رب کافر شول. واورئ سمودیان لرې وغورځول شول د الهي له رحمت څخه. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. او ګورې ابراهیم ته زموږ په رښتې زیری ورکوونکي ورغلې وی ویل پر تا دې سلام وي. ابراهیم ځواب ورکړ پر تا دې هم سلام وي. بیا ډیر وخت نشو چې ابراهیم د هغو د میلمستیا لپاره یو سور کړای شوی خوسی راوړ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. او کله چې ولیدل چې د هغو لاسونه خوړو ته نه رسیږي نو د هغه ور باندې اشتباه راغله او په زړه کې ورڅخه ویره احساس کړه. هغه ویل مو ویریږه مونږ خو د لوط د قوم خواته لیږل شوي یو. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. د ابراهیم میرمن هم ولاړه وه. هغې د دې په اورېدو سره وخندل. بیا موږ هغې ته د اسحاق او له اسحاق نه وروسته د یعقوب زیری ورکړ. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هغې وویل هی زما شامې ته اوس به زما اولاد وشي په داسې حال کې چې زه ډېره زړه شوې یم او دغه زما میړه هم زوړ شوی. دا خو ډېره حیرانوونکې خبره ده. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرښتو وویل د الله په حکم باندې حیرانېږي؟ ای د ابراهیم کورنۍ پر تاسې باندې خو د الله رحمت او د هغه برکتونه دي او په باوري ډول الله د ډېرې ستاینې وړ او د ستر شان څښتن دی. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بیا کله چې د ابراهیم وارخطایي ایسته شوه او د اولاد په زیري د هغه زړه خوشحاله شو نو هغه د لوط د قوم په موضوع کې له موږ سره په شخړه لاس پورې کړ. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. په حقیقت کې ابراهیم د ډېر زغم او نرم زړه خاوند او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. په پای کې زموږ پرښتو هغه ته وویل ای ابراهیم له هغه یعنې دغه کار نه لاس واخله. ستا د رب حکم شوی دی او اوس پر هغو خلکو باندې هغه عذاب راتلونکی دی چې د هیڅ چا په مخنیوي مخه نشي نیول کېدی. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. او کله چې زموږ پرښتې لوط ته ورغلې
نو د هغو پر راتګ سره هغه ډیر ورختا او زړه تنګی شو. وی ویل چې نن ډیره د غم ورځ ده. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. دغه میلمنو له راتګ سره سم د هغه د قوم خلک د هغه د کور خواته په منډه منډه ورغلل. له پخوانه هغوی له همدغسې بدکاریو سره عادت. لوط هغو ته وویل ورونو زما دا لوڼې شته، دوی ستاسې لپاره ډیرې پاکې دي، لږ له خدایه وویرېږئ، زما د میلمنو په باب ما مه خجالت کوئ. آیا په تاسې کې هوښیار سړی نشته؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هغو ځواب ورکړ تا ته خو معلومه ده چې ستا په لوڼو کې زموږ څه برخه نشته او ته په دې باندې هم پوهېږې چې موږ څه غواړو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط علیه السلام وویل کاش کې ما دومره زور درلودلی چې تاسې مې سم کړي وای یا کومه کلکه آسره یعنې تکیه ځای وای چې هغې ته مې پناه وروړی وای. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. په دې وخت کې پرښتو هغه ته وویل ای لوطه موږ ستا د رب لېږل شوي پرښتي یو، دا خلک به تا ته هېڅ ضرر ونشي رسولی، نو چې یو څه شپه پاتې شي د خپل کور غړي دې درسره واخله ووځه او ګوره له تاسې څخه دې هېڅوک شاته نه ګوري مګر ستا مېرمن به ملګرتیا درسره ونه کړي، ځکه چې پر هغې باندې هغه څه راتلونکي دي چې په دې خلکو باندې تېرېدونکي دي. د دوی د تباهۍ لپاره د سهار وخت ټاکل شوی دی، د سبا کېدو لا اوس څه ځنډېدل دي. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت را ورسید نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکوره کړه او پر هغې باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران وراوه چې له هغو نه هر یوه تیږه ستا د رب په وړاندې په نښه شوې نومول شوې وه او له ظالمانو نه دا عذاب څه لرې نه دی. د هود مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 480 آیت څخه اورئ. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. او د مدین خلکو ته مونږ د هغو ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما د قوم خلکو د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته او په تله او پیمانه کې کمی مه کوئ. زه نن تاسې په ښه حالت کې ګورم خو زه ویرېږم چې سبا به پر تاسې باندې داسې ورځ راشي چې د هغې عذاب به ټول رایسار کړي. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او ای قومه له عدالت سره سم طول او پیمانه کوئ او خلکو ته د هغو په شیانو کې تاوان مه وراړوئ او په ځمکه کې فساد مه خوروئ. بقية الله خير لكم إن
كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. د الله درکړې زیرمه یعنی هغه څه چې د ټول او پیمانې د پرځای کولو څخه وروسته پاتې کیږي ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو مؤمنان یې او په هر حال زه پر تاسو باندې څارندوی نه یم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هغه جواب ورکړ ای شعیبه آیا ستاسو مونږ ته دا درخي چې مونږ هغه ټول معبودان پریږدو چې زمونږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کوو یا دا چې مونږ د خپل مالونو کې د خپل خوښې سره سم د تصرف کولو واک نه لرو یوازې همدا تنو یو لوړ ظرف او ریښتونی انسان پاتې شوی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب ویل ورونو تاسو په خپل فکر وکړئ چې که زه د خپل رب له لوري په روښانه شاهدی باندې وم او بیا هغه له خپل لوري نه ماته خروزی هم راکړه نو لدین وروسته زه تاسو په گمراهیو او حرام خوریو کې له تاسو سره ګډون څنګه کولای شم او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې له کوم خبرونه چې زه تاسو منع کوم د هغو په خپل مرتکب شم. زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې مې چې وس رسیږي او زه چې د څه شي سرته رسول غواړم هغه په ټوله معنا د الله په توفیق پورې منحصر دي. ما پر همغه باندې توکل کړی دی او په هر معامله کې د همغه لوري ته رجوع کوم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. او ای قوم زما پر خلاف ستاسو دښمنی چیرته د دې وار را نولي چې په پای کې پر تاسو باندې همغه عذاب راشي چې د نوح یا هود یا د صالح په قوم باندې راغلی او د لوط قوم خو له تاسو نه څه زیات لري هم نه دی. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ګوري له خپل رب نه بخنه غواړي او د هغه لوري ته راوګرځي بشک زما رب رحم کوونکی دی او له خپل مخلوق سره مینه لري. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وغو جواب ورکړ ای شعیب ستا زیاتره خبرو باندې خو مونږ له سره پوهیږو او مونږ وینو چې ته زمونږ په منځ کې یو بې وسه انسان یې که ستا خپلوان نه وای نو مونږ به د وخته ته سنګسار کړی وای ستا مټ بازو خو دومره نه دي چې پر مونږ باندې دروند وي. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعیب ویل ورونو آیا زما خپلوان پر تاسو باندې له الله نه زیات درانه یعنی عزیز دي چې تاسو له خپلوانو څخه وویریږي او الله مو بیخي شاته وغورځاو او په هغه چې څه تاسو کوي هغه د الله له محاکمین دی باندې نه دي. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
ای قومه تاسو په خپل کړن لار فعالیت کوي او زه په خپل کړن لار فعالیت کوم ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او څوک دروغجن دی تاسو هم انتظار وباسئ او زه هم د تاسو سره سترګې په لار یم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره شعیب او د هغه مؤمنان ملګري وژغورل او کوم کسانو چې ظلم کړی وو هغوی یوې سختې زلزلې داسې ونیول چې هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه بې حرکته یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغوی له سره هېڅکله هلته اوسېدلي نه وو واورئ د مدین خلک هم د الله له رحمت نه لرې وغورځول شول لکه څنګه چې سمودیان غورځول شوي وو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد او موسی موږ له خپلو نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره فرعون او د هغه د سلطنت لوړ رتبه کسانو ته واستوو خو هغو د فرعون د حکم پیروي وکړه په داسې حال کې چې د فرعون حکم په رښتینې باندې نه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم په وړاندې وي او تر خپل قیادت لاندې به هغوی د دوزخ لوري ته بوزي د ورتګ څومره ناکاره ځای دی دا چې څوک ورته ورسیږي وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود او په دې خلکو باندې په دنیا کې هم لعنت وغورځید او د قیامت په ورځ به هم پرې وغورځي څومره بده بدله ده دا چې چاته ورکړی شي ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد دغه د څو کلیو ماجرا ده چې مونږ تا ته اورو له هغو نه ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو کښتونه لو شوي دي یعنې له منځه تللي دي وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب مونږ پر هغو باندې ظلم نه دی کړی هغو په خپله پر خپل ځان ظلم وکړو کله چې د الله حکم راغی نو د هغو هغه معبودان چې هغو له الله نه پرته بلل د هغو هیڅ په کار را نغلی شول او هغو له هلاکت او بربادۍ نه پرته هغو ته نوره څه ګټه ونه رسوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد او ستا رب چې کله کومې ظالمې سیمې نیسي نو بیا د هغه نیول هم داسې وي په واقع کې د هغه نیونه ډیره سخته او دردناکه وي إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود حقیقت دا دی چې په دې کې د هر هغه چا لپاره یو نښانه ده چې د آخرت له عذاب نه ویره وکړي هغه به یوه داسې ورځ وي چې په هغې کې ټول خلک راغونډ وي او په هغه ورځ کې چې بیا هر څه وي د ټولو تر نظر لاندې به وي وما نؤخره إلا لأجل معدود
مونږ د هغې راوستل څه دومره ډېر زیات نه وروسته کوو، یعنې تاخیر کوو نه. د هغې لپاره صرف یوه په شمار حساب موده ټاکلې ده. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. کله چې هغه راشي نو هیڅ چاته به د خبرې کولو مجال نه وي مګر دا چې د خدای په اجازه څه عرض وکړي. نو څه خلک به په هغه ورځ بدمرغه وي او څه نیکمرغه. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. څوک چې بدمرغه وي هغوی به دوزخ ته لاړ شي چې هلته به د ګرمۍ او تندې له ډېرې سختۍ نه د هغوی ستمهار او په شهار وي او په همغه حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او اسمانونه ولاړ وي مګر دا چې ستا رب بل څه وغواړي. بېشکه ستا رب بشپړ واکمن دی چې څه غواړي کوي. د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 11مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 123 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 108 آیت څخه اورئ. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. پاتې شول هغه کسان چې نیک مرغه ثابت شي نو هغوی به جنت ته لاړ شي او هلته به د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او اسمانونه برقرار دي. مګر دا چې ستا رب نور څه وغواړي په هغو به د داسې ورکړې پیرزوینه وشي چې د هغې لړۍ به هېڅکله غوڅېدونکې نه وي. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نو ای پیغمبره ته د هغو معبودانو له پلوه په څه اشتباه کې مه لویږه چې دغه خلک د هغو عبادت کوي. دوی خو صرف د ړانده تقلید په اساس همغسې عبادتونه کوي لکه څنګه چې مخکې د دوی پلرونو نیکونو کول او موږ به د دوی برخه دوی ته بشپړه ورکړو بې له دې نه چې په هغې کې څه کموالی وي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. مونږ له دې نه مخکې موسی ته هم کتاب ورکړی دی او د هغه په باب هم اختلاف شوی و لکه څنګه چې نن د دغه کتاب په باب کیږي چې تا ته درکړی شوی دی. که ستا د رب له لوري له پخوا نه د یوې خبرې تصمیم نه وای نیول شوی نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به لا د مخه پرېکړه شوې وه. دا واقعیت دی چې دوی د هغه له پلوه په شک او اشتباه کې لوېدلي دي. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. او دا هم واقعیت دی چې ستا رب دوی ته د دوی د عملونو پوره بشپړه بدله ورکړي. دا باوري ده چې هغه د دوی له ټولو حرکتونو نه باخبر دی. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نو ای محمد ته او ستا هغه ملګري چې له کفر او سرغړونې نه د ایمان او غاړې ښودو لوري ته راوښتي دي پر سمه لاره همغسې برابر ثابت قدم اوسئ لکه څنګه چې درته حکم شوی دی او د بندګۍ له حد نه تیری مه کوئ. څه چې تاسې کوئ هغه ستاسې د رب په نظر کې دي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
د دغو ظالمانو لوري ته یو بڅری مکږیږه که نه نو دوزخ به مو ونغاړي او تاسې به کوم داسې دوست او سرپرست نه مومئ چې له خدای نه مو وژغورلی شي او له هیڅ یو ځای نه به تاسې ته مرسته ونه رسیږي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. او ګوره لمونځ د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په تېرېدو کې قایم کړه، په حقیقت کې نیکي بدۍ له منځه وړي. دا د هغو خلکو لپاره یوه یادونه ده چې د خدای په یاد لرونکي دي. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. او صبر وکړه، الله د نیکی کوونکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. نو ولې په هغو قومونو کې چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نشول چې خلک یې په ځمکه کې له فساد راوړلو نه منع کړي وای؟ دغسې خلک را پیدا شول هم خو ډېر لږ چې موږ هغوی له هغو قومونو نه وژغورل. که نه نو ظالمان خلک خو په همغو خوندونو پسې شول چې د هغو وسایل ورته پرېمانه ورکړل شوي وو او هغوی مجرمان وګرځېدل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ستا رب داسې نه دی چې کلي په ناحقه تباه کړي په داسې حال کې چې د هغو اوسېدونکي سمون راوستونکي یعنې اصلاح راوستونکي وي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بشکه که ستا رب غوښتلی نو ټول خلک به د یو دین پیروان ګرځولي وو، مګر اوس خو به هغوی په بېلابېلو لارو تلو روان وي او له لار ورکۍ نه به یوازې هغه خلک وژغورل شي چې پر هغو باندې ستا د رب رحمت دی. د ټاکلو او غوره کولو د همدغې ازادۍ لپاره خو یې هغوی پیدا کړي او ستا د رب هغه خبره پوره شوه چې هغه ویلي وو چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو نه ډک کړم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. او اے محمد صلی الله علیه وسلم، دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستا زړه ډاډه کوو. په هغو کې تا ته د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او ویښتوب په برخه شو. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. پاتې شول هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو هغو ته ووایه چې تاسې په خپله کړنلاره فعالیت کوونکي واوسئ او موږ به یې په خپله کړنلاره کوو. د چارو پای ته تاسې هم سترګې په لاره واوسئ او موږ هم سترګې په لاره یو. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. په اسمانونو او ځمکه کې چې څه پټ شوي دي ټول د الله د وس واک په موټي کې دي او ټوله معامله د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. نو ای پیغمبره ته د هغه بندګي وکړه او پر همغه توکل وکړه څه چې تاسې کوئ ستا رب له هغو نه بې خبر نه دی.
صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.